اوړه په اوړه منت یې پر څه. یو چړي په یو کلي کې سو د اذان دعا مولا، تل یې کوله په ضد د بلا او شیطان دعا مولا. هر شپه میلمه وو په پلو او غوړه شوروا، سبانارۍ راتله ورته له هره کوره غړي او الوا. ډنګر او په کلمه وچ ملا سو ژر سخوټ موټ، سترګې یې لغړولې لکه په اذان راغلی ارګوټ. یوه شپه میلمه وو ماښامي په کور کې د جانان، د هغې معاینې په منګولې کې زړه ونیو د ملا جان. هغې ته د ځان ښوولو لپاره کوي هر ګړی اذان، په ماغزو کې ښورېدل د مینې هر ګړی چینجان. آی لب یو یې ویل په ژړا په آخر کې د اذان، نه خلک پوهېدل نه درخو په معنا د دې بیان. یو ورځ ملا جانان چې رګ وهه ولیده، ناست مخ په لوري د قبلې سیده ولیده. ملا نارې کړې اله کافر سوې جانانه، در باندې په درو طلاقه سوه درخو جانه. ملا کلیوال راټول کړه له هرې خوا، جانان یې سور تور کړي په خپله فتوا. ملا ویل طلاقه کړه درخو په درو، ته کافر یې مسلمانه د درخو خبرو. خوله خوله کړ کلیوالو خوار جانان، هغه بې وسه کړه طلاقه درخو هغه آن. ملا درخو کړه په دقیقه کې خپله اټینه، د درواغو په شلومبو یې یخه کړه خپله اینه. شپه ورځ د ملا پسې سو جانان څرک، سارې یې هر ګړی هر چیرې ملا جان زیرک. هر چیرې به ملا ته ناست و په خزه، چې ملا وویني ناست مخ په قبله په مزه. یو ورځ د جانان سوه خوږه خوله په الوا، چې ملا یې ولید ناست سرک ته د قبلې په خوا. په خندا خندا یې ځان ملا ته ورسوه خیله، ول کافر سوې ملا په دې نوراني جوله. د ملا جان تر شا نیغ ودرېد ډینګ پینګ، له چا یې په غېږ کې ونیوی ټینګ مینګ. نارې کړې کلیوالو ته له خوښي، ملا جان مخ په قبله خپله رګ وهي. جانان ول مخ په قبله ناست یې په ګونډو، اوس په درخو په درو طلاقه کړې ټنډو. د ملا ژبه بنده سوه څټ یې وکړه سړه خوله، له سوچ وروسته یې په کشمشي خندا سره ویله، مخ په قبله ناست وم سیده ته وایې ښه، سر مې کوږ کړی و باید ووایې وبخښه. ساختلی سو خوار اق اریان دریان جانان، نه پوهېده چاته څیرې کړي ډک د طوفان ګریوان. د نیکه مرغه راغی له ښاره یو سره انجینر، پوه سو ملا جان کړي له جانان سره هنر. له هره خوا یې له ملا لنډه نقشه په کمره ولیدله، بیا یې هغه په قبله نما او سرمې کامره وڅېړله. اخر انجینر ول دا رک سوي پخوا د قبله، سل په سلو کې دی د دې زناکار ناروا بد شکله. دی لا د دین ستنده وهي قبلې ته چکرونه، باید مخ تور په خره سپور سي داسې اثرونه. نارې سوې اله طلاق یې کړه میرمنې په درو، ته کافر یې مسلمانه د درخو ببو نازو ګلرو. هر کلیوال بوتله ترې بیرته خپله مطلقه عورته، آن یوه بوډا بوته د هغه خپله برچقه عورته. متل دی په خپله لومه کې بندیږي آخر رند سیاد، دا طنزي کیسه ولره هر وخت لکه پند یاد.